بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې څومره ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې او په حجره کې فرق د خان او نوکر نه وي په حجره کې فرق د خان او نوکر نه وي هر سړی د سړي رور دی په حجره کې قدرمنو افسر افغان یم او نن زه په شارجه کې ولاړ یم دا که شارجه ده دا که اجمان دی دا که نړېدلی وزیرستان دی دا که سوات دی او دا که د امریکې واشنګټن ډي سي دی موږ به خپل د مورنۍ ژبې دپاره خپل د کلتور دپاره کار کوو ځکه چې موږ په دې باندې پوهیږو چې زه د مذهب پوره قایل یم کلتور هم لرمه زما حجره کې مصله او رباب دواړه شته دی هغه قامونه چا چې جومات پرېښی دی او چا چې حجره پرېښې ده هغه د ځمکې د سر نه روک شوي دي په دغه خاطر باندې موږ په شارجه یو ای کې بلها مشران ځوانان او بیا زمونږ د پښتون وطن د موسیقۍ د دنیا ډېر معتبر نومونه نن موږ سره ملګري شوي دي وایي چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هیڅ د ژوند خبره نه وي نن موږ د ژوند خبرې را ژوندۍ کړي دي څه مشران به پوښتمه چې موسیقي ولې د امن دپاره مهمه ده موسیقۍ ته ولې د لینګویج آف یونیورس ویلی شوي دي دغه سافټنس ولې د انسانانو تخلیقي صلاحیتونه نور ښایسته کولی شي اول در سره استادان معرفي کومه او بیا به د یو مشر نه پوښتنه کومه ډېر محترم ظاهرشاه استاد څوک چې د سندرې د دنیا یو ډېر لوی نوم دی ډېر ښه کمپوزر دی ډېر ښه هارمونیسټ دی او د هغه د غیږې تربیت طارق حسین به تاسو ډېر اورېدلی د ظاهرشاه استاد دپاره د لاسونو یو پړقا پکار دی زمونږ سرشاد استاد څوک چې طبله نواز دی او غږ چې د طبلې راشي نو ما کې زلزلې راشي د زرشاد استاد دپاره هم د لاسونو لږه پړقا پکار ده د سندرو د ګلبن ستار نوازه که زمونږ امامتو کې ښه نه ده اقبال یوسفزی یو ډېر ځوان او زیرک فکر د هغو دپاره هم د لاسونو پړقا پکار ده هغه به د نن وکلیسټ دغه زمونږ د موسیقۍ بانډار دی څو شیبو کې به تاسو د موسیقۍ په ترنم کې داسې جوټۍ خورئ چې چېرته هم زمونږ د پښتون وطن ځوانان مشران دغه موسیقي اوري دغه احساس به خپل د غیږې سره جوخ رانیسي چې یقینا موږ خپل د برخې یو څه کار کړی دی که ما چېرته په لاسو کې ستار اغوستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی او د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغوستی دی قدرمنو په دغه ښایسته بانډار کې را سره علي احمد شینواري صاحب ناست دی دا ستا د مخ کتاب ته چې ورګوري پکې روک شي شینواري افریدي او ملاګوري پکې روک شي علي احمد صاحب پښتو علي احمد صاحب دا راته ووایې په پردیس کې لګیاو د پښتون وطن جړېدلې دردېدلې سندره را ژوندی کوو د قامونو د تاریخي تسلسل د تلپاتې کېدو دپاره موسیقي یا میوزیک څومره اهمیت لري ډېره مننه ستاسو چې دا پروګرام هم را جوړ کړی او د احسان صاحب ډېره مننه چې دا ټول یې راغونډ کړي یو په یو ماحول کې یو حجره شاندې یو محفل هم جوړ کړی د ټولو پښتنو او زه به دا ووایم چې موسیقي خو هم د بدن د خوشحالۍ او د وخت تېرېدو دپاره او ملګري سره یو کېدو دپاره یو ډېر اهم جز دی د زموږ د محفل او زه د موسیقۍ یو خپله زه ډېر یو دغه یم فین یم د ډېر د سندرغاړو چې هغې کې ډېر غټ غټ نومونه دي او د محفل دپاره د پښتو خاص کر د کلتور دپاره موسیقي یو ډېر اهم جز دی چې په محفل کې موسیقي نه وي خاص کر د پښتو په محفل کې نو هغه محفل بلکل زه وایم چې نیمګړی محفل وي سر جاني ملک صاحب د شانګلې د سیمې یو ډېر زیرک فکر دی هغو را سره هم ناست دي جاني ملک صاحب دا راته ووایې نوی کول ډېر په تیزۍ سره خپل د کلتور نه خپل د رواج نه نابلده کیږي ناخبره کیږي دا کم زیان ورکولی شي ټولنې ته ثقافت ته تاریخ ته افسر افغان صاحب ډېره مننه ستاسو چې تاسو رالی اول خو زه د سندرغاړي چې کوم ناست یې دواړه زه پېژنم د دوم شکریا ادا کوو چې دې ځای ته رالم بیا ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو د پاکستان نه د پښتونخوا نه راغلي دلته دا هم د دې یو سلسله ده چې دغه کلچر چې دی دغه کلتور چې دی د هغې ژوندی کولو دپاره چې کوم قوم چې خپل کلتور کلچر هیر کړی دی نو هغه د دنیا د سره د ځمکې د هغې نه هغه میټاو شوي دي د هغې مثال دا دی چې تیر وخت وګورو موږ 3000 4000 کاله زوړ مو ګورو که انډس سیولایزیشن و که ګندهاره سیولایزیشن و
کلچر چې دی هغه چې ایډوانس فارم ته لاړ شي نو هغې نه سیویلایزیشن جوړ شي. خو بدقسمتۍ نه زمونږ 13-15 کاله 20 کاله زمونږ په خاوره باندې چې کوم حال وشو د خلکو مرۍ پرې شوې زمونږ کلچر جومات ته حجره ده. په جومات کې خلک مونځ کوي، په حجرو کې خلک به هم دغه شنې محفل موسیقي دغه محفلې به کېدې. نو د هغې د وجې نه هغه موږ ډېر وروسته بوتلو. خو چې کوم قوم خپل کلچر هېر کړی دی، خپل کلتور هېر کړی دی، نو هغه میټاو شوي دي. نو ستاسو ډېره شکریه، مننه چې تاسو دومره لرې نه راغلي. نو دا هم یو کړی ده چې تاسو دا کلتور دا کلچر چې دی د هغې پروموټ کول لپاره. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو چې سفر یې تل د مینې سفارت دی. زه د هغه قافلې نماینده یم، سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي، د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم. دا پوره نړۍ ګلوبل ویلیج دی، نړیوال کلی دی. دا که هر چرته وي موږ به خپل اواز رسو. د موسیقۍ د سندرې هیڅ پوله هیڅ سرحد نه وي. دا تاسو او دا زمونږ د موسیقۍ استادان. پاسه خو زه وایم چې ما له خبرې نه راځي، خو دوی ته په ډوډۍ ته په راتګ باندې هرکلی وایم او دا خپل کلام ستا کافر حسن د کافر نه مسلمان جوړوي، هغه به څوک وي چې دا ستا نه به جانان جوړوي. د پښتنو پیغلو په دې بې وسۍ څه وایمه چې جاړي او پسې او بل دپاره ځان جوړوي. دا هغه پیغلې د زړه حال پوښتنه چا ونه کړه، څو مشران ناستې په خپلو کې پې ځان جوړوي. هلته شوه پورته جنازه د هغې خاورو لځي، دلته زرګر لګیا دی دی ورله پیزوان جوړوي. زه خو به هسې په کوڅه د هغې تلمه راتلم، زه څه خبر ومه چې منصور به ترې ایمان جوړوي. په دغه مینه مې د زړه چارې باورې نه راځي، هر ځل یې کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي. په دغه مینه مې د زړه چارې باورې نه راځي، په دغه مینه مې د زړه چارې باورې نه راځي، هر ځل یې کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي، هر ځل یې کلکه واده وکړي خو اکثر نه راځي. په دغه مینه
راته یې وویل څه ډېر په جړغولي اواز 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 ناکرزي مراوړه دې کلي تا اختر ناراضي ناکرزي مراوړه دې کلي تا اختر ناراضي اره سلیک لکاواره وکړي خو اکثر ناراضي اره سلیک لکاواره وکړي خو اکثر ناراضي په دغه مینه خدای د پاره پوښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای د پاره پوښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای د پاره پوښتنو ځانونه وپېژنئ د خدای د پاره پوښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر ناراضي ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر ناراضي اره زه لیک لکاواره وکړې خو اکثر ناراضي اره زه لیک لکاواره وکړې خو اکثر ناراضي په دغه مینه ستار ویلې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته فنکار ویلی خپنکار یم خو ستار می نشتا ما د ظلمینا تپوس وکړو چې بیکار ولی ظلمی ویل د کار سړی یم مخو کار می نشتا ما د وطن نه تپوس وکړو دومره خوار ولې وطن ویلی زه خوار نه یم غم خوار مې نشته زما د سوال باره کې پیغلې داسې راکو جواب هر څه کولی شم وطن لا خو اختیار میں نشتا لکه غوړاسکه مې د زړه پاتې ګوټو کې ده لکه غوړاسکه مې د زړه پاتې ګوټو کې ده لکه غوړاسکه مې د زړه پاتې ګوټو کې ده لکه غوړاسکه مې د زړه پاتې ګوټو کې ده دا محبت نه د خلاصونه لوګو درې ناراضي هر ځل کلکا واده وکړي خو اکثر ناراضي په دغه مینه مې د زړه چارې باور ناراضي هر ځل کلکا واده وکړي خو اکثر ناراضي په دغه مینه مې د زړه چارې باور ناراضي هر ځل کلکا واده وکړي خو اکثر ناراضي هر ځل کلکا